نور ضرورت نشته تر چې لور دې لاړ شي دا شی راټول کړي ښه د خور ته خو موږ دغه چې کوم د ضرورت وړ توکي و بخارۍ و ګازي او 2 ګازربې دا موږ ته واخیستو خو دا اوسه پورې خبره نه دی هغه عکس العمل به ګورو ښه راځئ سلام ترور خیرت ترور وبخې تاسو بیا بار زنګونه وهي ما مخکې ویل که نه چې تاسو خاوند شته دی او مرسته نه شو کولی سره بعض موږ دې لپاره ښه وکیل ته زما جریان ټول معلوم دی که فکر وشي هغه پروس کالې چې روژه کې هغه حکومتي ډوډۍ چې شروع شوې نوم مې ورکړی او نوم مې ونه وته خازه خاله تا ته مو شیان راوړل خفه کېږه مه دا دی بخارۍ وی خدای دې خوشحاله راغلم دا دې خوشحاله اوسه نور ضرورت نشته تر چې لور دې لاړ شي دا شی راټول کړي ښه او انشاءالله دې باندې به جمع ښه صحیح تېر شي سو ته م غوښتل لرګي در راوړو خو لرګي چون تاسو څه نه درلودلم بیا مو دغه ګازي بخارۍ سره 2 ډبو درته واخیستل د لرګیو مصرف مو دلته درته وکړه ستاسو عمده مشکل څه دی عمده مشکل خو همدا دی وروره چې دا واړه یتیمان تاسو ګورئ دلته څوک نشته دی چې ویې ګټي راوړي بیا دا د کابل جمع دی یخ دی دغسې زمونږ د یخ نه نور مړه کېدلو خدای دې تاسو ته خیر و برکت درکړي چې دغه شیان راوړو په دې به اوس موږ لږ ګرم شي شپه به هم شپه شي ورځ به هم ورځ شي د ګټې څوک نشته همدا اوس موږ نفقه نه لرو سر ایستې ده نه ما چې هېڅکله نه مې دې بچو چې هېڅکله موږ په کور کې هېڅ هم نه لرو نو چې داسې ورونه یې چې موږ سره میاشت په میاشت کومک وکړي تر څو دغه بچې مې راغټ شي خو زه بیا هم خیر یو څه کار مار به کوي زه خپله ځم نه واوره ګورم نه باران په دوکانونو باندې ګرځم یعنې پښتو طبقې ته هېڅ دا جایز نه ده چې په دوکانونو وګرځېږي او د 2 ډوډۍ یا د 10 یا د 50 والو کې زه ګرځم په دوکانونو باندې یا 50 پیدا کړم یا 100 پیدا کړم هغه راوړم دلته بیا شی واخلم بیا زه هلته د لنډۍ په مخ کې کېږدم ترور ته چې ګرځې نو خلکو سپږې سپورې به هم اورې مشکلات زیات پکې اورم وروره چې همدا راته وایي چې زه یې نشته یو تاسو نه په تنګ راغلي نو زمونږ خو دغه مجبوري څوک نه ګوري که نه چې دغه زمونږ حالاتو ګوري دا واړه یتیمانو ګوري چې مونږ سره کومک ګرانو ورونو او خویندو هر کور کې د دردونه مشکلات دي خو بیا داسې چې دومره واړه ماشومان د پلار نه پاتې وي دې ته ډېره سخته وي الله دې په دوی باندې رحم وکړي هغه ځینې مطلب دا کوټه د دی یخه وه دا خو یو څه ناڅه ګزاری وشو خو د خوراکي موادو لپاره موږ ژمنی کمپین پیل کړی دی